بل خوا میو جیک په تیاره کې د کیمپ والا په کسانو پسې ګرځي چې مخکې تلو سره بوی ورته ورسیوا کیږي چې په دې کې د دوی سسپین غوندې سیس ته پام شي چې په دې وخت کې بجلی راشي او دغه سیس نه دوانو یریږي چې هغه د بورو میلو خېږي د دوی په دې چغو سره پایلټ په منډه باندې راشي د دوی ټولو شک شي چې دوی کار خو صرف په دې تحقیق کول دي دلته کې دا مړ سکی جیک پایلټ ته وایي یو درېږه چې تصویر درلو باسمه چې هغه په میلو لاس واچي یو جیک ورله تصویر وباسي خو چې څنګه لاس ترنه رالرکي نو داسې ورته ولګي وي که چېرې سسیس اوچې چلمه او بغیر د سیارې د دغه ځای نه لاړ شي بل طرف ته د دغه ځای د کس د مرګ نه پس د ډیوډ د ملګري حالات هم په خرابېدو شي ډیوډ پوه وي دا بیماري خورېږي د دې د وجې هغه د ملګري لاش خښ کړي په دې سوچ چې ځناور یې ونه خوري دننه د ډیوډ په وارلیس کې د لور خبرې را شروع شي وي زما خبرې زما پلار سره وکړه چې هغه یې وارلیس پلار له ورکړي پلار یې د هر خدیت نه مخکې لور ته ووایي چې په کوم ځای کې هغلته کې اوسه او خاص کر د هغې مړ میلونه ځان وساته د هغه د وجه دا هر څه تباه شو چې لور ته تپوس ته مخکې سګنلې لاړې شي په دې سره د ډیوډ ملګري پوه شي چې دا هر څه د تحقیق د وجې جوړ شو چې په دې غوسه کې هغه کیمپ ته لاړې شي او ټوپک راوچت کړي چې ډیوډ ورپسې ور روان شي خو د ورتلو نه مخکې لا بل هغه وونی او د هغې نه پس چې څنګه بل ملګری راشي نو د هغه نه هم ډرس پورته کړي او فیصله وکړي چې خپل کیمپ ته به ځمه او هغه واړه به خبرداره ومه په دې کې شپه شي او ټول ویده شي چې می پکې د ګاډي په اواز پوه شي بار په کتو سره هغه موټرسایکل چې د کیمپ طرف ته را روان دا زر زر بار ته ورشي او بل خوا قابل هلک جامې بدلی چې پایلټ ته پام شي چې د هغه پرونی لږ غوندې زخم دومره خارخ راغستی چې په ګرولو دې ته نه وینې روباسي خو په دې کې بیا هم دوی د ساجیبو نه لګي بار می دغه موټرسایکل خواله ورشي چې د موټرسایکل نه کس غیبي دا چې څنګه خوا دی خوا خیالو کې نو په هلیکاپټر کې ورته څو ښکاره شي چې په کولاولو سره په هغې کې د پلار ملګری وخیږي چې بېهوشه پرتی دا د مخې سره یې خپلو ملګرو له آواز ورکړي چې پایلټ او جیک په منډه باندې ورشي او دننه په چینې جینې دانې راختلي چې د قابل هلک په ویلو سره هغه ځان ته حیرانوي خو دا ورته پته نه چې دا د دې د سوچ نه هم زیاته خطرناکه بیمارۍ سره د مخ کېدو واله ده په دې کې هغوی دواړه ښځه رادننه کړي او زر زر یې سملي چې څوک ورتله د تبې د کمولو دپاره لوندې کپړې پې وخي او څوک ورله کیمره چک کوي چې میموري کارت ته نه غیبي جیک ټولو ته وایي وي که چېرې دا بیماري موږ ته ولګېده نو بیا چې پایلټ یې په دې خبره باندې مطمئن کړي وي دا معمولي غونته ته به ده ټیک به شي د دې نه پس دوی ته د هغې سمات ګوټ سامان په هلیکاپټر کې میلو شي چې دې نه دوی پوه شي چې دا په هلیکاپټر کې د الوتو واله وه د دې په لیدو سره می د ښځې موټرسایکل ته وخیږي چې جیک یې رامنې کړي په دې کې چینې جینې آواز وکړي وي رامنډه کې هغه مړه کېږي چې په ورتلو سره د هغې وجود تک شین شوي او په ډېره سخته کې صرف یوه خبره وکړي وي میلو او چینجو نه ځان وساتئ او د دې نه مخکې چې نور څه ویلو د سترګو نه چینجي راوتل شروع شي او ورسره وجود یې هم په جټکو شي د هغې د بچ کولو دپاره می ورله په خوله کې پوکې وخي چې جیک او پایلټ یې ترې رامنې کړي وي داسې کې او په دې سره هغه د دوی د سترګو د وړاندې مړه شي د دې د مرګ نه پس می بغیر د چا نه د پوس کولو موټرسایکل ته وخیږي چې جیک ورسره هم شي او دواړه د می د پلار د کیمپ په طرف را روان شي هلته کې په رسېدو باندې دوی د صرف خاموشي میلو شي چې کوډلې کې په داخلېدو سره دوی ته هغه د 4 کالو زوړ هاتي میلو شي چې په لیدو سره دواړه حیرانه شي خو چې څنګه چینجو ته پکې پام وکړي نو دوی هغې له د لاس وړلو نه ودرېږي او پوه شي چې دا هغه چینجي دي کوم چې په انسانانو کې خورېږي هلته کې په ګرځېدو باندې دوی ته لا اول د پلار ملګری مړ میلو شي او بیا یو قبر ته پام شي چې هلته کې په منډه باندې ورشي او په کتو یې شروع واچي چې جیک یې تېنه په زوره باندې را دې خوا کړي وي څه پته لګي که چېرې په دې کې د پلار مړ پروت دی په دې سره د هغې زړه مات شي او دواړه د دغه ځای نه را روان شي بل خوا د ګلګوتې ویښتو واله نه په میتیازو کې وینه روانه شي او دوسلخای نه پر وتو سره د چینې جینې نه تپوس وکړي وي ته له چا سره لګېدلې چې جواب نه مخکې هغه پورټو شي په دې سره دوی سخت ویرېږي په منډه باندې پایلټ خواله ورشي وي جس ټیک شو که نه چې هغه ورته په مایوسۍ کې وایي وي په دې کې لا وخت شته چې دې صبر نه شي او په ایمرجنسي رنګ وکړي په دې کې جیک او می هم کیمپ ته راورسي او د مخې سره یې د مړې ښځې په معاینه کې لګیا شي چې د هغې په خېټه زخم په لیدو سره ټول خبردار کړي وي دا زخم زما د پلار په ملګري هم و چې په دې سره هغوی د هغې ښځې لاش په کپړه کې واچوي او د میلو په کمره کې په ځمکه کېږدي دوی ټول هغې میلو ته په سوچ کې تلي چې می ټولو ته وایي وي د دې نه اخوا شئ د دې ټولې تباهۍ وجه همدا ده چې په دې سره جیک او د ګلګوتې ویښتو واله هلک په چغو شي وي دا خبره د موږ ته مخکې ولې نه کوله اوس څه لوی چې زموږ یو ملګری د مړه کېدو واله ده چې د حالت د خرابېدو نه مخکې جیک د ګلګوتې ویښتو واله ته وایي وي که چینې جینې سړی ته هم مړ شي نو په دې دنیا هېڅ فرق نه غورځېږي چې په دې سره ټول خاموشه شي د ګلګوتې ویښتو واله په ټوپک
پسې په ګرځېدو شي چې ورته ملو شو په ټس باندې ټول ډیسار کی و چې تر څو پورې چینه جینې نه ټیک شوي نو یو کس په هم د دې ځای نه ځي چې مجبورن ټول دغه جینې په خدمت کې لګیا شي مې چې څنګه هغې له خېټه وګوري نو دا یې ښځې غوندې پای ښځې که هم چینجي ورننوتلي چې په دې سره جیک ټولو ته دغه مړې ښځې د کتو دپاره ووایي چې اوس په هغې کې دومره چینجي شوي چې بار ترې نه راوتلي د دې په لیدو سره د پایلټ خپل لاس ته پام شي او اندازه ورته وشي په دې کې هم هغه چینجي ورننوتلي دی چې دمغه سره یې کچن ته لاړ شي او د ټولو د وړاندې چاړه راواخلي په دې باندې زما نه لاس کټ کړي او د لږ شان د سوچ کوو نه پس ټوکه راواخلي او د ملګرو مخې ته یې کېږدي وي دا دې لرو ولې چې د مخې سر یې کټ شي جیک ټوکه راواخلي او مې ترې نه لاس ونیوي او دا ټول منظر د ګلګوتو ویښتو واله ګوري چې ټوکې د راویستو نه مخکې ټوپک په لاس راشي او جیک ته په خبرو شي وي که ټوکه در وویشته نو ته به ما په ټوپک باندې ویشتلې خو هغه ونه درېږي او ټوکه ورلرو ولي خو د بدقسمتۍ نه په اولني وار باندې ته لاس کټ نشي چې پایلټ په چغو شو د وینو په لیدو سره د ګلګوتو ویښتو واله بار ته وځي وي دا خو لیونې شوي دي جیک باقي همت ونه کي او ټوکه ترې نه مې واخلي چې د یو څو ګزارو نه پس اخر ترې نه لاس کټ کي چې هغه د پټۍ کولو نه مخکې هغې کټ شوي لاس ته اور ورته کي او د ډېر درد د وجې پایلټ بېهوشه شي چې دوی دواړه په مزه مزه سملي په دې کې مې د هغې ښځې بیک ولو کي چې په هغې کې ورته یو کتاب ملو شي چې په ګلا بهلو سره په هغې کې له چینجو تصویرانو د هغې په باره کې معلومات وي چې دې په لیدو سره جیک ورته ووایي وي که چېرې دا هم د هغې چینجو وي نو دا کتاب بیا ډېر د کمال څیز دی د دې د معلومات دپاره مې د ساینسدانانو جامې واچي او د میلو په کمره کې را داخله شي چې د ښځې په بدن چینجي ګوري لګي د دې نه ناخبره چې هغه چینجي اوس په ګونګټو کې بدلې شوي دي هغه دې ته ورخیږي چې دا ترې رامنډه کړي خو د ګلګوتو ویښتو واله ورته ورکولو نه کړي چې جیک یې په زوره باندې ترې ناخوا کړي او مې ته ورکولو کړي په روبوتو سره هغه زر زر دغه جامې لرې کړي چې چینجي د هغې بدن ته د ورداخلېدو نه مخکې روی باسي د هغې ښځې په بیک کې دوی ته د کیمرې میموري کارډ هم میلو شي چې په هغې کې د مې د پلار ویډیوګانې وي په کومو کې چې هغه د دغه چینجو په باره کې خبرې کوي دوی د هغې په کتو کې مصروف وي چې ګونګټې دغلته کې هم په دوی پسې راشي په دې سره دوی پوه شي وي دا ورته ورسي واقعېږي چې د میلو کمرې ته په کتو سره ټوله کمره د هغې نه ډکه شوي او ورسره چینې جینې هم چغې وهي ولې چې د هغې نه چینجي رابار کېدل شروع شي هغه د دوی د وړاندې مري او دوی ورته په بېوسۍ سره ګوري چې په دې کې پایلټ په زخمي حالت کې راشي چې په لاس یې وینه راماته شي جیک په منډه باندې د وی د راغستو دپاره لاړ شي او بل خوا د ګلګوتو ویښتو والا د هغې د تکلیف برداشت نه شي او په ډز باندې د هر څه نه خلاصه کړي د دې په لیدو سره پایلټ د ګلګوتو ویښتو والا په سوک باندې راوغورځوي او د بیمارۍ د اثراتو د وجې د نورو د بچ کولو دپاره په خپله باندې هغې ګونګټو له ورننوځي اوس دوی دواړه د تښتېدو دپاره د هلیکاپټر خواله ورشي چې ناڅاپه د ګلګوتو ویښتو والا دوی ته ټوپک ونیوي وي دا هر څه د ستاسو د لاسه وشو زه ځم او تاسو دغلته کې ودرېږئ چې په دې کې څوک په ډز باندې وولي کوم چې د مې پلار ډیوډ وي د پلار په لیدو سره دا ورله په منډه باندې ورشي چې پلار ورته په دغه ځای د اور د لګولو دپاره ووایي دوی په دغه ځای باندې پټرول اړوي چې په دې وخت کې د مې د کمپیوټر سکرین ته پام شي چې په ذهن کې خیال راشي وي دا هر څه زما د پلار د تحقیق نتیجه ده چې په دې وخت کې پلار ورپسې راشي بچې زه دا نه غواړم چې خلک د دې چینجو الزام په ما باندې ولګوي په دې سره به زما د ټول عمر محنت تباه شي چې لور ورته په جلا جلا کې په خبرو شي وي تا خو د تحقیق د وجې زما مور هم اوس د دې د وجې ټوله دنیا په خطر کې ده چې په دې سره پلار په دوی پسې ور بند کړي او په خپله باندې بار ته وځي چې په دې وخت کې د ریسکي والا هلیکاپټر راورسي ډیوډ پکې د مخې سره کېني او هغوی دواړه په کړکۍ باندې راوځي جیک په هلیکاپټر پورې ونښلي چې د الوتو د وجې د بره نه راوغورځېږي چې په دې سره مې ټوپک راوچت کړي او د هلیکاپټر پایلټ پې وولي چې پسه سره هغه په کیمپ وروغورځېږي او سره د هلیکاپټره هر څه تباه برباد شي او مې دغلته کېک یوازې پاتې شي تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رای په کمنټ کې ضرور راکړئ ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت بای بای